د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار محمد امید راډیو ته وایي سږ کال به په ټول لغمان کې 9,9,383 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینول شي چې په دې کې څه باندې 13,000 د کرنې ریاست لخوا او نور د شخصي قریو او مؤسساتو لخوا کینول کیږي. نو د لغمان په سطح باندې د 1415 کال پسرلي موسم لپاره 9,9,883 نیالګي مجموعاً په ټولو دغه کې به انشاءالله چې تولید شوي دي او روزل شوي دي. بیا 8,440 د کرنې ریاست په مختلفو قوریاګانو کې روزل شوي دي او دا به د طرز العمل مطابق مدارسو ته، مساجدو ته، علمي ادارو ته او دولتي ادارو ته توزیع کیږي. 9,2,411 دغه د مختلفو نوع نیالګي چې هغه مثمر او غیر مثمر او زینتي دا په مختلفو قوریاګانو کې او د مؤسساتو د خوا توزیع کیږي او انشاءالله دا به کرل کیږي په لغمان. په همدې حال کې د لغمان یو شمېر اوسیدونکي وایي د هیواد د لا زرغونتیا کولو په خاطر هر کس یو نیالګی د ځان او یو د هیواد لپاره کینوي ترڅو د وطن ښکلا لا زیاته شي. چون دغه نیالګي د هوا په تصفیه، د محیط په جوړښت او کې مهم رول لري، نو باید ټول هیوادوال یو نیالګی د ځان لپاره یو نیالګی د هیواد لپاره کیږي ترڅو دغه هیواد مو سمسور او محیط مو پاک او له هوا لودګۍ څخه پاک اوسیږي. زه هر هیوادوال نه، هر یو شخص نه دا غواړم چې په خپل هیواد کې یو نیالګی د ځان لپاره، یو د خلکو لپاره او د وطن د سمسورتیا او د شینوالي لپاره او د هوا د ککړتیا د ساتنې لپاره نو دغه نیالګي کینی او دا به زموږ ستاسو د وطن سمسورتیا ذریعہ جوړ شي. په ورته مهال د لغمان والی قاری بختیار معاذ په نوي کال کې د نیالګیو په کینولو خوښ دی او نوموړی امید راډیو ته وایي په دې سره به شین لغمان کې سرسبزي لا زیاته شي، هیواد به زرغون شي او د اکسیجن په تولید کې به مهم رول ولوبوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده الحمدلله خوشبختانه لغمان چې ده لجای له پخوانه شین لغمان ورته ویل کیږي او اوس د دې وخت را رسېدلی ده چې اوس نیالګي کینو او دغه د نیالګیو اهمیت خو موږ تاسو ټولو ته معلومه ده. بالخصوص د زراعت متخصصین وایي چې یو بوټی یو ونه ډېرو انسانانو ته دغه ورکوي، اکسیجن ورکوي، هوا پاکیږي، ورسره میوهجات ورسره دغه کیږي چې دا ټولو ته فایده رسوي انسانانو ته. او بلکې یو خبره به درته وکړم، دیني خبره ده، د الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې وایي ولکن لا تفقهون تسبیحهم، دا تسبیحات دی الله جل جلاله وایي تاسو نه پوهیږئ. نو په دې کې ډېر خیر او برکت ده. باید وویل شي چې هر کال د پسرلي په موسم کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نیالګیو کینولو کمپاین کیږي ترڅو وطن زرغون شي او ښکلاګانې یې زیاتې شي. بلال احمد میړنی، امید راډیو، لغمان.